السلام علیکم، ستړي مسئ. نن دوشنبه د 1403 کال د 9 میاشتې 23 تاریخ چې د 2024 کال د اکتوبر میاشتې له 14 سره برابره ده. د سکون راډیو د ویبپاڼې او خوا د رسنیو څخه مو د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته زه خلیل الله هیوادمل هرکلی کوم. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال به د کندهار کې د پستې له بڼونو 114 ټنه حاصلات راټول سي. د دغه ریاست مسؤلین وایي د دوی په هڅو دغه ولایت کې پر 115 هکټاره ځمکه د پستې باغونه جوړ شوي چې په کلني ډول ورڅخه 114 ټنه حاصلات ترې ترلاسه کیږي. د مسؤلینو په خبره پسته د کوکنارو ښه بدیل دی. د هرات ښاروالۍ د 12 او 14 ناحیو مربوطاتو کې د 2600 متره سړک د قیر کولو چارې د 42 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې. دغه پیسې د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کیږي او چارې باید په 3 میاشتو کې بشپړې شي. له شیرخان بندر څخه تر کندوز پورې د برېښنا مزي د بدلولو چارې پیل شوې دي. د کندوز د برېښنا شرکت ریاست مسؤلینو له شیرخان بندر څخه تر کندوز پورې 110 کیلو ولټه برېښنا مزي د غځولو چارې د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان الف کرکټ ملي لوبډله په 3 اړخیزه لوبلړۍ کې د عمان لوبډلې وړاندې په ټاکلو 10 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره 212 منډې هدف وټاکه. په دې لوبه کې د افغان لوبډلې لپاره لوبډلمشر درویش رسولي او کریم جنت ډیره چټکه او په زړه پورې توپخانه ترسره کړه. درویش رسولي په 50 توپونو 109 منډې او کریم جنت په 90 توپونو 18 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی چې راپورونه وایي لا هم دوام لري. د پولیسو چارواکي وایي چې په جګړه کې تر اوسه 3 بریدګر او 3 پولیس وژل شوي دي. دا و د سکون راډیو څخه د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسې واورېدل. تر بیا د الله په امان.